السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دا ویډیو کې بس تاسو په موبایل کې د کیمرې یو ډیر خوندور سټینګ دروښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به تاسو په موبایل کې کیمره بلاک سي او تاسو په موبایل کې به کیمره کار نه کوي. هو دوستان اوس که چیرې تاسو خپل موبایل یو چاته ورکوي او تاسو نه غواړئ چې هغه کس د تاسو په موبایل باندې تصویران واخلي یا ویډیوګانې وکړي نو تاسو دغه طریقه له هغه سره استعمالولی سئ. بیا به هغه کس نه تاسو په موبایل باندې تصویران اخیستلی سي او نه به هم هغه تاسو په موبایل باندې ویډیوګانې کولی سي ځکه تاسو په موبایل کې به کیمره بلاک وي دته به دا رقم راړوي لکه ستاسو په موبایل کې کیمره خرابه وي لیکن هغه به موږ یو پټ سټینګ کې کړی وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان د لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده کیمرا لیس. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو لغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره پورته ورته لیکلي هم دي وای کیمرا از ان بلاک یعنی په لاله کیمرا خلاصه ده نه ده بلاک. راځو ګوره زه په خپل موبایل کې کیمرا خلاصوم او تاسو ته کیمرا درکاره کوم. ګوره تاسو په خپل کتلای شئ په لاله د موبایل کې کیمرا خلاصه ده او کیمرا کار کوي. نو راځو اوس موږ په خپل موبایل کې کیمرا بلاکو بندوي. د لپاره سمپل به تاسو راځي کیمرا لیست دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. ګور په مامنس کې د بلاک کیمرا بټن ده په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو لاندې ګور اکټیویټ بټن ده په دغه اکټیویټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګور کله تاسو په اکټیویټ بټن باندې کلیک وکړئ تر علاوه کیمرا از بلاک یعنی کیمرا لاک ولا وسار څوک تاسو په موبایل کې کیمرا خلاصوي نو ګور ته وای سکیورټي پالیسی پریونټس یوز اپ کیمرا. ګور کیمرا به اوس نه خلاصي ځکه کیمرا بلاک ولا. نو هر چاته تاسو خپل موبایل ورکوي او تاسو نه غواړئ چې هغه کس تاسو په موبایل باندې تصویران یا ویډیوګانې وکړي نو دغه سټینګ تاسو په خپل موبایل کې کوئ بیا به نه هغه کس تاسو په موبایل کې تصویران اخیستلی سي او نه به هم ویډیوګانې کولی سي. سمپل ګوره دغه اپلیکیشن ته راځئ ان بلاک کیمرا دغسې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره کیمرا از ان بلاک کیمرا خلاص سوه. کله په بلاک کیمرا باندې کلیک وکړئ دلته ګوره راغلی کیمرا از بلاک یعنې کیمرا بنده سوه کیمرا به بیا ستاسو په موبایل کې کار نه کوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.